बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन की हिली द कोलोड्रा ड्रीम दर्स ته راغلاس په د کوलोड्रा ټولز کې موږ تاسو په تیر درس کې تر کویک سلیکشن ټولز او میجیک وایند ټول پورې ویلو. راځو نن چې کوم ټولز چې اول د کروپ ټولز کروپ کورې موږ تاسو په ورډ ایکسل پاور پوینټ په پینټ پروګرام کې هم دا موږ سره سټډي کړی دی. ایمیج کې تاسو پریویو ګورئ. یو خبره چې راته راياده شوه که څوک تاسو نه د فوټوشاپ سی سی او سی اس اس شپږ فرق پوښتنه وکړي نو یو فرق د سی سی او د سی اس اس شپږ دا دی چې سی سی شپږ کې دا پریویو موږ ته نه ښودله د هر ټولز پریویو نه ښودله لکه اوس ګورئ سی سی کې دا شی نه دی راغلی دی دا په سی اس اس شپږ کې دا کار نه ترسره کېدلو. نو کروپ د دې لپاره استعمالوو که ورډ ورکس کې یو ځای پاتې شي او نور باقي مانده عکس ختم شي دې لپاره موږ کروپ نه کالو. راځو فایل مې نو اوپن ته راځم دلته په یو ډرایو ته راځم سمپل یو پکچر راخلم د مثال په توګه راځم دلته لیپ پکچرز ته او لیپ پکچر کې راغواړم دا عکس انتخاب وکړو. اوس غواړم چې په پکچر کې صرف دا ځای راته پاتې شي باقي مانده نور څه شي ختم شي. نو دې لپاره موږ څه کار کوو کروپ نه کار اخلو. راځو دلته ټولز او په کروپ ټولز سی شارټکټ دی کلیک کوو. کوم ځای چې غواړې پاتې شي هغه صرف څه انتخاب کړه په دې شکل کې دا اوس کروپ شو یعنی همدا ځای به په ایمیج کې په عکس کې پاتې کېږي نور باقي مانده عکس به څه کېږي ختمیږي. اوس که غواړې کروپ کې ایډیټ وکړې لکه مثال لګي نور کم کې یا زیاتې په دې شکل ایډیټ هم دې نقطو نه کولی شئ په دې شکل اوس غواړم چې صرف همدا ځای پاتې شي نور ختم شي نو سمپل موږ او تاسو څه کار کوو کروپ باندې دلته کلیک کوو. که کروپ کینسل کول غواړئ کینسل نو دا ورته وایم چېرې کمیټ کرنٹ کروپ اپریشن ګوره همدا ځای پاتې شو باقي مانده نور څه شو ختم شو. نو دا موږ سره د کروپ وظیفه وه. او زه غواړم چې دا عکس واپس خپل حالت ته راولم نو F12 پرس کوئ. F12 وظیفه دا ده په فوټوشاپ کې یو ایمیج دی لکه دا ایمیج دی دې کې تاسو ایډیټ وکړو کلر هم ورته چینج کړه مثال په طور داسې ایډیټ شکل هم ترسره کړه پکې دا ایډیټ هم پکې وکړه. اوس زه غواړم چې عکس مې څنګه اول حالت کې و لکه اول چې کوم حالت کې هماغه حالت کې راشي نو څه وهئ F12 وهئ. بله یو خبره دا یاد ساتئ همیشه چې کله په فوټوشاپ کې کوم عکس کې تاسو ایډیټ کول غواړئ نو کوشش وکړئ چې اوریجنل عکس کې ایډیټ مه کوئ. د دې په ځای د دې عکس یو ډوپلیکیټ اخلئ. که تاسو نه ایډیټ کې څه غلطي وشوه نو تاسو سره به اوریجنل ایمیج پروت وي لکه یوه کس خانه دی او کس تا ته ایمیج راوړي چې دا راته ښایسته ډیزاین کړه نو تا ته هغه عکس کېښودی نو ته کوشش کړه د هغه په عکس چې ایډیټ کې ډوپلیکیټ یې واخله کاپي واخله په اوریجنل باندې ایډیټ مه کوه. لکه څنګه به ډوپلیکیټ اخلو ریبه شو ایمیج ته او ایمیج کې دلته وګورئ څه لیکلي ډوپلیکیټ د څه نوم ورکړی لکه ورته وایم ایډیټ بس اوکې. اوس وګورئ دا یو ډوپلیکیټ شو اوریجنل یې څه کوي بیا کلوز کوي. نو دا یو خبره یاد ساتئ چې په ډوپلیکیټ باندې ایډیټ کوئ اوریجنل ځان سره په هماغه شکل سیف پرېږدئ. د کروپ نه پس بل اپشن چې دی پرسپیکټیو کروپ ټولز دی دا موږ تاسو په کولوډرا کې هم ویلی دی ایلسټریټر کې هم دا اپشن شته ان ډیزاین کې هم شته دی. هغه کروپ ته که تاسو صرف سمپل فرق هغه دې ته فکر وکړئ دا کروپ څه کار کوي چارزلي او ځای انتخابوي. که داسې راته وویل شي چې داسې ریژه دغه ځای صرف کروپ کړه لکه داسې دا عکس ګورئ دا کثافت دانې کې دا ټوپه کې چې په داسې کوک شکل کې چې دی
درته وایم دا کوک راته کروپ کوه چې کروپ شو واپس سیده شي. ښه نو دې لپاره به موږ څه کار کوو؟ موږ به تاسو د پرسپیکټیو کروپ ټولز نه کار اخلو. مثال دا ځای دی سوري انډو دا ځای مثال انتخاب یو منټ مثال ځای ایریا به انتخاب کوي یو صرف اندازه ځای پاتې نو ګورو د هرې نقطې نه تاسو دا څه کولی شئ ایډیټ کولی شئ. دیزي کې مثال ښه دلته راځو مثال دا شکل دوره دلته راځو مثال دا ځای او دلته راځو مثال په توره دا ځای دغه ځای مې صرف په کار دی. ګورئ دا اوس په خپله خوښه یعنې داسې کوم کروپ که درته ضرورت وي چې عکس لږ کوک شانتې یا په بل شکل کې وي نو پرسپیکټیو کروپ ټولز نه به تاسو څه اخلئ کار اخلئ. اوس ګورئ چې ته په کروپ کلیک کومې هماغه ځای په عکس څه شو سیده شو موږ سره سټریټ شو. نو پرسپیکټیو کروپ آپشن خپله دا وظیفه د دې ده. که زه راشم یو بله مې وګورم فایل مینو ته راځم اوپن ته فوټس کې به وګورو مثال دا هم ایمیج راوړم ګوره همدې باندې د همدې نه کار اخلم. مثال دغه منځ کې هګۍ مې په کار دی په دې شکل دې پاس کړئ دا نقطه هم لږه داسې راکش کړئ او دا نقطه هم داسې لږه پاس کړئ ګوره کلیک کړئ. دا موږ سره د پرسپیکټیو کروپ آپشن دا وظیفه د دې وه. بل موږ سره سلایس ټول دی. سلایس څه معنا؟ سلایس وایي برخه کول میده کول. ګورئ که یو دا ایمیج زه تاسو ته وښیم F12 مثال په توګه زه راځم دلته یو ایمیج راوړم دا ایمیج مې راوړلو اوس ما ته وایي چې دکې دا هر یو بوتل ځان ته راکړه لکه سلایس تقسیم یې کړه لکه زه غواړم چې دا مانسټر رېډ بول دا نور بوتل دا هر یو ځان ته یو ایمیج شکل کې سیف کړم نو دا موږ څه کوو سلایس کوو به لکه را به شو سلایسرز ټولز به والو مثال دا ځان ته یو برخه شوه ښه دا ځان ته یو برخه شوه صحیح شو دا ځان ته یو برخه کو دا همداسې ځان ته یو برخه کو ګوره دا ځان ته یو برخه رااخلو یو منټ دا ځان ته یو برخه شوه د مثال په طور دا ځان ته یو برخه شوه او دا ځان ته یو برخه شوه بس دا اوس غواړم چې هر یو سپاریټ ځان ته څه شي دا ایمیج په شکل کې سیف شي نو سلایس کو یو خو دلته سلایس کې بل سلایس ټولز دا سلایس مثال لږ کم که زیات که د دې په ذریعه هم داسې کولی شي جګې وې څه لاندې راوله یا مثال دې خوا ګوره دې په ذریعه هم دا تاسو به ایډیټ کولی شئ نو څه وکړئ فایل ته به راشئ ایکسپورټ او سیو فور ویب دا څه د میټ دپاره هر یو موږ سلایس کوو او دلته پسې کلیک کوو سیو باندې ډیسکټاپ ته راځو لوکیشن ما په ډیسکټاپ کې سیو کوو د سلایس په نوم فولډر کې ګورئ دا ټولې به په کوم فارمیټ کې سیو شي فارمیټ ایمیج کوالټي ده ایمیج کوالټي او بس جی آی ایف فارمیټ کې سیو ګورئ دا یو به ځان ته اوس ایمیج شي دا کلوز که ډیسکټاپ ته راشه سلایس فولډر وګوره ایمیج ته راشه ګورئ هر یو ځان ته څه شوی ده سپریټ شوی ده هره برخه ځان ته څه شوی تقسیم شوی ده نو دا موږ سره د سلایس ټولز ډېر زبردست کار دی ویب دپاره ډېر استعمالیږي ویب سایټ کې که واپس اوپنس ته راشم همداسې بل ایمیج تاسو راواخلئ که دې نه رااخلئ که دلته کوم ایمیج هم خوښ وي
مثال دا ایمیج زه راخلم دې باندې خو دومره خو هماغه مثال لپاره ښه ایمیج و چې موږ او تاسو دلته ولیدلو نو د سلایس ټولز پوره همدا د سلایس ټولز څه شی دی کار دی دا ایمیج به واپس راوړو ګوره سلایس ټولز ته ور انتخابومه ګوره دا ځان ته یو برخه که مثال په طور دا ځان ته یو برخه که بیا نو سلیکټډ سلایډ څه کار کوي سلایس سلیکټر دا سلایس مثال کمی زیاتوی داسې کمولی زیاتولی شي سلیکټ سلایس په دې شکل ایډیټ پک کولی شي اوس څه کار کوو فایل وینو ایکسپورټ فار ویب هماغه فولډر سیف ګورئ ایمیجز سلایس سیف دا اوس ګورئ هر یو به ځان ځان ته سلایس شي په دې شکل دا موږ تاسو سره په فوټوشاپ کې یو کروپ ټولز و چې دا موږ تاسو سټډي کا کروپ ټولز شو کروپ پرسپیکټیو ټولز شو سلایس آپشن شو سلیکټډ سلایس ټولز آپشن شو څلور آپشنونه شو ان شاء الله نور به په نور ریکارډونه کې